جی د ژغ قدرمنې لکه دوه ورځې د مخه توستپاته دو چې په ازامرسه کې لیوني سپي باد ول جوړ کړی و انسانون او ځناور چې کیمي هغه یې خوړلی وي نو هغه انسانون چې کیمي هغه خو هسپتالونه ته ورسېدل هغه ته خو ویکسین ولګېدل خو ځناور چې کیمي هغه پوته شوي وي چونکې د ځناور چې کیم هسپتال و په هغه کې د ویکسین چې کیمي دغه دستیاب نه وي یعنی دا ولته نه وي. زه ډاکټر حمید نیاز ویټنری افیسر ساوث وزیرستان لور لکه څرنګه بل ورځ په ازامرسه کې د لیوني سپي ولا یوه حادثه شوې وه او پاکې ډېر زیات انسانون هم خوړلي وي او دغسې د میږ د لایف سټاک څه ځناورې هم خوړلي وي چې پاکې غټ مول هم وړیکی مول هم سپي هم وي نو هغه د میږ ډسټرکټ ډایرکټر لور ساوث وزیرستان ډاکټر محمود شاه صاحب او د سیول ایڈمنسټریشن په تعاون سره چې ډایرکټر صاحب په دا باندې ډېر زیات ورک وکړو پرې نه رسه نو الحمدلله ډایرکټر صاحب ډپارټمنټ ته ویکسین اویلیبل کړل او دا افیکټډ چې کوم انیمل وی یا مطلب دا انجرډ انیمل وی چې د کوم لیونی سپي خوړلی وي دا ته ویکسینیشن وشو او الحمدلله ټول ته کمپلیټډ شو او فرست شاټ ورته ولګېده ان شاء الله سیکنډ شاټ بیا هم میږ ډایرکټر سره دغه کی او سیکنډ شاټ بیا هم ان شاء الله دیتا لګي. په ازامرسه کې چې کیمې 15 شوبزې میږې سپي خوړلې وي هغه ته یې ویکسین ولګول 4 غویې خوړلې وي هغه ته یې هم ویکسین ولګول او 4 سپي یې خوړلې وي هغه سپي ته یې هم ویکسین ولګول او یو خار چې کیم هغه یې خوړلی و هغه ته یې هم ویکسین ولګوه.